د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د افغانستان د علماو زړونه وګټل. احمد مسعود په لومړي ځل د افغانستان د علماو خبره اوري او درناوی یې کوي. احمد مسعود وایي د افغانستان علماو چې څه ویل هغه به موږ هم منو او طالبان به یې هم ومني. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود اعلان وکړ چې د هېواد د علماو پرېکړه به سیاسي پرېکړه وي او هغوی چې څه پرېکړه وي د هغوی پرېکړه به په سر سترګو دواړه ډلې مني. هغه وویل علماو د الله تعالی لخوا رالېږل شوي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د هېواد د علماو پرېکړه له طالبانو سره جګړې پای ته رسوي. احمد مسعود یو مهم پیغام خپور کړ. بي بي سي راپور ورکړی چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل غږیز پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د مخنیوي ښوونځیو د بیا پرانیستلو اجازه یې ورکړي او ویلي دي چې طالبان په دروغجن ډول له زده کوونکو سره مخامخ خبرې کړې دي، د ښوونځي دروازې تړلې دي. هغه زیاته کړه ترڅو چې د علم او پوهې د زده کړې اراده، انګیزه او هیله وي، هیڅ استبداد او استبدادي ډله به ستاسو پر وړاندې نشي درېدلی. احمد مسعود په دغه پیغام کې چې تېره شپه یې د خپلې رسمي فیسبوک پاڼې له لارې خپور کړ، په خپل غږیز پیغام کې ویل کال بللې او پر طالبانو یې تور لګولی چې د زور له لارې یې د سولې په برخه کې هڅې کړې دي. طالبانو خو د زور له لارې د واک غصب ردوي او د جمهوریت سقوط د داخلي سقوط او له جګړې څخه د خلکو د ستړیا پایله ګڼي، یوه جګړه چې هغه ادعا کوي پای ته رسېدلې. احمد مسعود د خپل پیغام په یو بله برخه کې ټینګار کړی موږ د هېواد د علماو پرېکړه له طالبانو سره جګړه پای ته ورسوله. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.